نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د صفاتو د درسونو څخه وروسته راځو نن د لام قاعدې یا د لام قواعد وایو. د صفاتو درسونه نور خلاص ول، د صفاتو د درسونو پسې راځو د لام قواعد نن وایو. راځو پیلوي. لام پر دوه ډوله دي. عمومي لام پر دوه ډوله دي. لومړی لام جلاله، دوهم لام مطلق. لام جلاله او لام مطلق راځو د هر یو تعریف په جلا جلا ډول باندې کوو. لومړی لام جلاله. د لفظ الله لام ته لام جلاله وایي، یعنی دغه د الله کلمه چې تاسو هر ځای ووینئ دې ته لام جلاله ویل کېږي. دغه لفظ الله لام چې دی دې ته لام جلاله ځکه ویل کېږي چې جلال معنا لویوالی. جلال د لویوالي په معنا دی. جلال په لغت کې لویوالی ته وایي. لام جلاله یعنی لوی لام. دغه لفظي لویوالی چې دی د دغه لفظي لویوالي څخه مراد زموږ معنوي لویوالی دی. جلال معنا لویوالی. د الله لفظ دی دا د هغه ذات لپاره استعمالیږي چې هغه ډیر ستر او لوی دی. مراد ورڅخه الله عز وجل دی. نو په دې خاطر دې ته لام جلاله وایي. دغه لام جلاله یعنی د الله د لفظ لام چې دی درې حاله لري. په دوه حاله کې پر یا ډک ویل کېږي. هغه کوم حالات دي؟ که یې ما قبل یعنی مخکنی حرف یا زبر درلودي او یا پیش. د لام جلاله مخکنی حرف ما قبل حرف که چیري پیش درلودي او یا هم زور، په دې دوه حالاتو کې ډک ویل کېږي. لکه د اراد الله په لفظ کې تاسو دوستانو وګورئ، د لام جلاله کونج په دایره کې تاسو وینئ. د دې ما قبل حرف دال دی زبر لري. نو موږ وویل چې لام جلاله راسي ما قبل حرف یې زبر لري ډک ویل کېږي. لکه اراد الله. او چې ما قبل حرف یې پیش ولري هم ډک ویل کېږي. لکه د رفعه الله په لفظ کې لام جلاله دی دوستانو. د لام جلاله ما قبل حرف چې دی هغه ها د پیش لري. نو دا لام جلاله هم پر یا ډک ویل کېږي. لکه رفعه الله، رفعه الله. او که ما قبل حرف زیر درلودي بیا تش یا باریک ویل کېږي. لکه بسم الله. دلته د بسم الله په لفظ کې دوستانو تاسو وګورئ، د لام جلاله څخه ما قبل حرف میم دی هغه زیر لري. دوستانو وګورئ میم ته میم دی زیر لري. نو د لام جلاله ما قبل حرف چې مکسور وي یا زیر ولري نو هغه لام جلاله تش ویل کېږي. لکه بسم الله. ګورئ دوستانو د اراد الله او رفعه الله په لفظو کې لام جلاله ډک ویل کېدي ځکه د دوی ما قبل حرف پیش او زبر درلودي. خو د بسم الله په لفظ کې لام جلاله تش یا باریک ویل کېږي. هغه ځکه چې د لام جلاله ما قبل حرف چې دی هغه زیر لري، مکسور دی، نو ځکه تش ویل کېږي بسم الله. دوستانو لام جلاله تشریح سو. راځو دوهم لام مطلق ته. دوهم لام مطلق د لام جلاله څخه ما سوا یعنی د الله د لام. د لام جلاله څخه ما سوا نور ټول لامونه د لام مطلق په نامه سره یادیږي. لکه الذي، كلهم او دغسې پسې نور. قال، بله. دغه لامونه چې دي دا ټول د لام مطلق په نامه یادیږي ځکه په دې لفظو کې لام جلاله یا د الله کلمه نسته. موږ د لام جلاله څخه ما سوا یعنی د دغه الله د لفظ څخه ما سوا نور ټول لامونه د لام مطلق په نامه سره یادیږي. دغه لام مطلق بیا پر دوه ډوله دي. لومړی لام مطلق تعریفي دي، دوهم لام مطلق غیر تعریفي. راځو اوس د تعریفي او غیر تعریفي مثالونه او تعریفونه کوو.
لام مطلق تعریفي چې دی الف لام تعریفي ته وایي کوم چې د کلمې په سر کې راځي، لکه الحمد، الرحمن، القارعه. دغه لامونه الف و لام چې د کلمې په سر کې راځي دې ته لام تعریفي ویل کېږي. دغه لام تعریفي چې دی دا بیا دوه حالته لري، یو یې د اظهار حالت دی، دوهم یې د ادغام حالت دی. اظهار قمري چې ورته وایي څه وخت کېږي اظهار قمري؟ هر کله چې تر الف لام تعریفي وروسته حروف قمریه راسي. قمریه حروف 14 دي، لکه ابغي، حجک و خف عقیمه. په دغه مجموعه کې چې حروف راغلي دي دا چې حساب کې دوستانو 14 حروف کېږي. دا 14 حروف که تر الف لام تعریفي وروسته راغلل نو بیا اظهار کېږي. دغه الف لام چې دی د الحمد په لفظ کې دا لام تعریفي دی. الف لام دغه لام تعریفي څخه وروسته که د ابغي، حجک و خف عقیمه د مجموعې څخه یو حرف راغلی نو بیا اظهار قمري کېږي، لکه د الحمد په لفظ کې. د الحمد په لفظ کې د الف لام تعریفي څخه وروسته د دغو حروف قمریو څخه حرف ح راغلی دی. ګورئ دوستانو ح دغه د قمریه حروف په مجموعه کې موجوده ده، نو پر دغه لام تعریفي باندې اظهار قمري کېږي. اظهار قمري ځکه ورته ویل کېږي چې قمر خو سپوږمۍ ته وایي. کله چې سپوږمۍ راوخیږي، سپوږمۍ راپورته سي نو ستوري ښکاره وي. دلته هم همدا مثال یې ورکړی دی چې د الف لام څخه وروسته حروف قمریه راغلی ح نو الف لام د ستورو په شان ښکاره دی، پټېږي نه. الحمد، البخل. ګورئ دوستانو لامونه ټوله ښکاره ویل کېږي، یعنی اظهار ورباندې کېږي چې اظهار قمري ورته وایي. د لام تعریفي دوهم حالت چې دی هغه ادغام شمسي دی. یو خو اظهار قمري پر کې دی، دا یې لومړی حالت و، دوهم ادغام شمسي ورباندې کېږي، دا یې دوهم حالت. ادغام شمسي څه وخت کېږي؟ هر کله چې تر الف لام تعریفي، یعنی دغه الف لام چې مو ووایه، هر کله چې تر الف لام تعریفي وروسته حروف شمسیه راسي د قمریه حروف څخه ما سوا نور ټول حروف شمسیه دي. ګورئ دوستانو حروف قمریه خو دغه 14 حروف وه، د دغو 14 حروف څخه ما سوا د الف و با نور حروف چې پاتې سول هغه ټولو ته حروف شمسیه وایي. نو ادغام شمسي هر کله چې تر الف لام وروسته حروف شمسیه راسي هلته ادغام شمسي کېږي، لکه د والشمس په لفظ کې. دلته لام تعریفي دی، والشمس الف لام، او شین چې دی هغه د حروف شمسیو څخه دی. دوستانو تاسو وګورئ شین په دغه مجموعه کې نسته، د ابغي، حجک و خف عقیمه په مجموعه کې شین نسته. نو موږ په دغه مجموعه کې چې هر حرف نه وي هغه د حروف شمسیو په نامه یادېږي. شین نسته ورپکښې کې نو شین د شمسي حروف څخه سو. دلته بیا الف لام په دې شین کې مدغمیږي، داسې نه کېږي لکه لوړ چې په اظهار قمري کې به لام اظهار سو ښکاره به سو لکه د الحمدو. دلته لام په شین کې مدغمیږي، دلته والشمس ویل کېږي. ګورئ دوستانو اصلا خو ول دی بیا شمس دی، والشمس، خو دلته تر الف لام وروسته د حروف شمسیو څخه شین راغلی دی نو الف لام په شین کې مدغمیږي، ادغام شمسي کېږي. موږ او تاسو یې والشمس وایو. همداسې الرحمن، الرحمن دلته تر الف لام تعریفي وروسته د حروف شمسیو څخه حرف را راغلی ده. تاسو ګورئ دوستانو را د ابغي، حجک و خف عقیمه په مجموعه کې نسته، نو چې نسته را د حروف شمسیو څخه ده، تر الف لام وروسته راغلی ده، نو دغه الف لام په را کې مدغمیږي، الرحمن ویل کېږي. اصلا خو الرحمن دی، خو تر الف لام تعریفي وروسته د حروف شمسیو څخه حرف را راغله نو موږ تاسو الف لام په را کې مدغمو، الرحمن وایو. موږ او تاسو لام مطلق دوه ډول ولي، تعریفي او غیر تعریفي. راځو د تعریفي بحث خلاصو، راځو غیر تعریفي تعریفي.
د لام تعریفي څخه ما سوا نور ټول لامونه غیر تعریفي بلل کیږي او دا لامونه ټول باریک ویل کیږي. دوستانو تعریفي لام خو مو پیژنئ چې الف لام راسي ټول لامه د کلمې په سر کې راځي. د دغه تعریفي لام څخه ما سوا نور ټول لامونه چې دي هغه غیر تعریفي لامونه دي او هغه ټول لامونه تش یا باریک ویل کیږي. د لام په قواعدو کې یوه قاعده چې هغه د اللهم کلمه ده. اللهم د اللهم د کلمې لام باید په څه ډول وویل سي؟ ډک که تش، یعنی پر ویل سي که باریک یا تش ویل سي. د اللهم د کلمې لفظ باید ډک ویل سي، هغه ځکه چې د اللهم کلمه چې ده هغه د اللهو په لفظ سره شروع سوی ده. اللهو په لفظ سره پیل یې د اللهو په لفظ سره سوی دی، نو حکم یې هم د اللهو د لفظ په شان دی. که یې چیرې د اللهم د کلمې ما قبل حرف یا پیش درلودی لکه د رفعه الله چې راغلی یا زور لکه د اراد الله، نو هغه د اللهم کلمه به پوره یا ډکه ویل سي. او که چیرې د اللهم د کلمې څخه ما قبل حرف زیر درلودی لکه د بسم الله په لام کې چې مو وایه، نو بیا هغه د اللهم کلمه چې ده هغه تشه یا باریک ویل کېږي. دوستانو دا د لام مکملې قواعد دي، د لام مکمل بحث دی. انشاءالله ورباندې پوهېدلي به یاست، که نه یاست ورباندې پوهېدلي ویډیو بار بار څو ځلې وګورئ، انشاءالله زده به مو سي، سر به مو ورباندې خلاص سي، په او به پوهېږئ. دوستانو د تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، سبسکرایب مه هېروئ. د یوټیوب په سرچ کې صرف او صرف په پښتو باندې تجوید زده کړه ولیکئ، زموږ چینل به ستاسو مخې ته راسي. په شنه لوګو کې تجوید زده کړه ورباندې نوشته ده، سبسکرایب کړئ. نور ملګري او دوستان مو هم ورته را دعوت کړئ. الله جل جلاله دې تاسو ته هم د دې درسونو د اورېدلو او د نورو سره د شریکولو په خاطر باندې ثوابونه او اجرونه درکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.